شپږ جنکۍ چې دنو د دوستانې دا چې دنو په ګل پلازا کې چې دنو غایب شوي دي تر اوسه پورې هیڅ پته نه ده لګېدل په دې کې چې د یوې جنۍ واده و 2 ورځې پس واده و دوی چې دنو ګل پلازا ته چې دنو دوی شاپینګ لتلو دا چې کله شاپینګ لتلې نو د یوې جنۍ ورته ویل که نه د کومې جنۍ چې واده و نو موږ چې دنو نن نشو تللی بله ورځ به چې دنو ګل پلازا ته لاړ شو اولته به شاپینګ وکړو او نن نو زما د زړه ډېر زیات ګبراوي چې د کومې جنۍ چې دنو 2 ورځې پس واده و یو نورو دوستانو ورته ویل که نه وایي ستا واده دی زړه دې ځکه ګبراویږي او نن چې دنو نن به شاپینګ له ځو او خامخا به چې دنو نن شاپینګ کوو کله چې دوی شاپینګ لاړې کنه نو دوی په هغه شاپینګ کې چې دنو واپس دوی چې دنو کله ګول پلازا ته لاړو به ګول پلازا کې اور ولګېدو او دوی چې دنو غایب شوي دي بیا چې دنه دی لګیدا چې په ګول پلازا ته دی چې دنو شاپینګ لتلی دي او دوی تر اوسه پوری پته ونه لګیدا نو هغه چې دنو لاړل او ورس کې والته ویل کنه چې زمونږ چې دنو زما لور ده او هغه چې دنو 2 ورځې پس واده ده او تاسو چې دنو هغه راو باسي کوشش وکړئ هغه وته ویل کنه چې موږ خپل کوشش کوو موږ به راو باسو او تر اوسه پوری چې دنو حالات ډیر خراب دي چې موږ چې دنو لاول به ور مړ کوو بیا چې دنو خلک راو باسو ملګرو دا شپږ جنکه چې دنو دا هم قایب شوی دي تر اوسه پوره هیڅ پته نه لګیدل ګل پلازا ته تللی دي 2 ورځې پس چې دنو د یوې جنۍ واده او هغه ژوندۍ تباہ او برباد شوله هغه ختم شوله هغه په کیسته کې د دنیا نه رخصت شو ملګرو په ګول پلازا کې چې دا واقعیا هم راغل ده د شپږ جنکو چې دنو دا هم پکې ختم شوی دي دا پکې هم د دنیا نه رخصت شوی دي آیا په دې باره کې تاسو وایي سوچ وکړئ کنه چې تقدیر کوم ځای کې لګل شوی تقدیر په کوم ځای کې لیکل شوی نو هغه ځای کې به وایته په خپل ځای ملګرو دا جنکه چې دنو ولته لاړې او دوی چې دنو تقدیر دغلته لیکل شوی او الله پاک دې چې دنو ثواب واغستل ملګرو دا ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ضرور ورسي موږ د پاره کې ډېر ښکلی عبرت دی او ټول سره ضرور شیر کړئ چې کم کسان چې دنو هغه سره نقصان رسیدلی وي پکار چې موږ هغه سره مدد وکړو او هغه په دې سخت ټیم کې چې دنو پکار راشو ځکه چې دا په هر سړي باندې راتللی شي دا سخت وخت نو کوشش کوئ کنه چې دوی د پاره چې دنو چا پلار نه وي د چا چې دنو ځابچی نه وي د چا چې دنو نور خلک پکې د دنیا نه رخصت شوی پکار چې دا هغه سره چې دنو مرسته وکړل شي دغه کاروبارونه او دغه ژوندۍ بیرته بحال کړل شي